لکه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ. هغه په دې تمام جنگونو کې شریکو او په دې بدن باندې یو انچای زیاده سه نو چا د غشو د تور نه وته نو یو انچای زه او چې مړ کېدو په کټ مړ نو الله ته التجا وکړه چې یا الله په بدن کې می انچای زه نشته چې د تور او د غشو نه دی وته. خدای په جنگ کې د شهید نکړم چې اوس می وجنې نو دا د بے غیرتۍ په مرګ می وجنې کټو پوزي باندې خوار سره مړ کی. خدای دا د بے غیرتۍ مرګ دې ماته نصیب کو. کاش چې زه دې په جنگ کې قربان کړې. زما عزیزانو د شهادت هغه مقام حضرت حنظله رضی الله تعالی عنہ د جنگ احد رومبنه شپه ده او د حضرت حنظله واده شوه دی او د واده رومبنه شپه ده. د واده رومبنه شپه ده او ده خوب ګوري پشپا کې چې هغه زچ په چامه ما هغه محبوب زمانن د احد په میدان کې په وینو رنگ دی. نو الله اکبر کو د کټ اعلان دی ټوپ کو چې د کټه ټوپ کو نو هغه ناوي رستو نه د لمن نه راونی وو. ول حنظله ولی خوب کې ویری دی وی چې نه طبيعت خراب شو وی چې نه وی ورته بیبي خوب می ولید چې جناب محمد رسول الله د احد په میدان کې د دشمن د لاس غاخونه مات یو په وینو رنگ دی. احد تزم انا ورته وی او حنظله د خدای بنده د واده رومبه شپه دی دا سمله په آرام او کا په دې شپه جنگونو کې څه کوي. حضرت حنظله ورته وی او ناوی دی کې شک نشته چې زما د واده نن رومبه شپه ده. خدا یاد لره بیبي چې په یو ځل کې دوه مینې نه ځایږي په یو ځل کې دوه مینې نه ځایږي یا بتا سره مینا کوم یا محمد رسول الله سره زما دې په خدای قسمی تاغون دې په زرګونو ناویان دې زما د محبوب د خپو په خاورو کې قربان شي. توره واغستا ولارو احد ته جوړ سي د جنگ شروع ده صحابه لګیا دي یو بل لګیا دي. جناب محمد رسول الله پروت غاخونه مبارک مات بی بی عائشہ او بی بی فاطمه او براوړ او لګیا دي د پیغمبر نه ویني پاکي د چې پیغمبر په وینو کې ګنده ولید نو سینه واچول د کافر په جنگ باندې داسی جنگ شروع کو چې صد پاسه اتیا غشی دے پسینه کې ولګي داس نه راو غرزید انا لله و انا الیه راجعون. چې جنگ ختم شو جناب محمد رسول الله پختن وکړه چالک مونږ خو جنگ لراغلیو نن د حنظله واده چې څه چل بشوي. صحابه ورته وی راځه یا رسول الله چې د حنظله واده درته وخم. چرای وستو حنظله په خپل وینو کې خړو پروت سردار کونین ورته ودرې د سترګو مبارکونه ډېرې اوخه وبېدې او وی فرمایل چې حنظله واده دیتا وی لکتا چه کڑے اوچت کئی جنازہ اوچتا کا صحاباو تا وی چه دل بغسل او کفن نور کوئے پا دخپلو وینو کی بیخا خوئے. جبرائیل علیہ السلام راغے ورتوی چی یا رسول اللہ د وادړم بنای شپوا د چې جنگ لراتلو نو غسل نو کړي نو ماته حکم شوه دی چې نن بد جنت ملائکی حنظله ته غسل ورکي. الله نن بد جنت ملائکی جبريل بو بروړي او د جنت ملائکی به حنظله له غسل ورکي. اوس کا تاسو الله توفیق درک او د جناب محمد رسول الله حدیث مویل نو په حدیث کې به وګورئ چې د حنظله روایت او نوم راځي نو هغه سره لیکلي څه حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې چاته ملائکو غسل ور کړو حنظله غسیل الملائکه. نو عزیزانو شهادت هغه مقام دی چې هغه غسل ورکول له ملائکه راځي. بیا نو دې میاشت کې لوی قربانی د اسلام شوه ده لوی قربانی عظیم په 72 کسانو باندې د کربلا په میدان کې صرف په یو ټکی باندې جنگ شوه چې هغه قران چې زما په کور کې نازل شوه او زما د نیکه په کور کې نازل شوه ده
اے یزید ته داغه قرآن د دفاعت او خلاف ورزی کې زستا بیعت کولو ته تیار نه. جنگ وکړه، خپل بال بچ ماشومان دا ټوله په قربان ک. یو تازه ماشوم شوه د کربلا په خیمو کې غیږ کې او په وګ کې ورته بانګ وي، غش راغ او دا ماشوم په دې مړای کې ولګېدو. دلته ته امام حسین اغوین راواغسته او اسمان ته لړکه وی خدا ته ګوره چې ما د نن پیدا شوه ماشوم هم ستا په دین باندې قربان. نو عزیزانو دعا دا کوئ چې مونږ کې د هغه قربانه ماده خدای پیدا. برای نام مسلمانان مونږ یو، اسلام کوو، د اسلام نامال، لیکن چرته چې د اسلام خلاف اډی دی په مونږ آبادی دي، کډم خانی دی په مونږ آبادی دي، کبه سکوپونه دی په مونږ آباد دي، کده آرامتوب مرکزونه دی په مونږ آباد دي. نو اسلام هم کوو او د ډمتوب اډیم را باندې آبادی دي. نو دی وجنا او دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. دورنگی مکوئے منزونو تم روان شي، التا بلیټونم کوي منزونو تم روان شي، التا جده په نشترحال کې ډمتوبونم ګوري منزونو تم روان شي، سینماګانو تم ځي منزونو تم ځي، بلو پرنټونم چلاوي بلو پرنټونم ګوري. نو دا دورنگی دا او د دورنګي اسلام چې ده دا منافقت ده او د منافقت سزا به د کافرو نه زیاتې. نو حاضر کړل شي دو ترجمه علما وکړي. یا خدغه مړی ته شهید زکوي چې د مشهود له بالملائکه ده، دته د ساختو پټیم کې ملائک حاضر ولاړوي او د استقبال کوي او دا ورتوي چې تان قریب چډر زر جنت تروان. او یا مشهود له بالجنه، دته شهید زکوای چې د مشهود له بالجنه ده. او یا مشهود له بالجنه، دته شهید زکوای چې د مشهود له بالجنه ده. یعنی د زنکدن په وخت کې دته جنت حاضر وي. علما وایي چې د چې څو وخت کې ساوزي نو دا وخت کې دته جنت حاضر وي مخامخ، او دا ورته وایي چې دا ستا ساوتل او دا د مقام دی په جنت کې. نو گویا شهید معنا دا مشهود له بالجنه یا مشهود له بالملائکه. شهید ته شهید زکوای چې په وخت د مرګ یا خودته ملائکه حاضر وي او یا دته جنت حاضر. نو شهید په معنا د مشهود باندې د شهید معنا ده. او شهید چاته وای چې کوم قسم مړی هغه ته شهید وای. عزیزانو دې کې باس ډېر زیات ته هغه تفصیل کې درته نظم خلند غوند معنا د شهید دادا چې شهید چاته وای من قتل بظلم، کم سړی چې په ظلم قتل کړي شي هغه ته شهید وای. یو سړی بے گناہ قتل کړي شي هغه ته شهید وای. بے گناہ قتل کې دام راځي چې یو سړی سره ستا جنگ دی، تا ورته کنځل وکړه او د کنځلو بدل کې هغه در باندې ډزو کوته مړ کې نو ته شهید دی. ځکه چې د کنځلو بدل کې ستا مرګ هغه ته روانو. یا دې پکور ډاکر آلا او تانه مال وړو او تو ور سره مقابله شوی او ته مړ کړې نو ته شهید دی. علی هذا القياس کم سړی چې په ظلم مړ کړي شي بغیر د قصاص نه چې د چا تا پورې مرګ نه او په ظلم مړ کړي شي دې سړی ته شهید ویل شي. اوس علما وايي چې شهید چې څوک په ظلم مړ کړي شي هغه سړی به لمبای نه، هغه به کفن نه ورچي، هغه ویني چې کومې په دل لګېدلې وي هغه ته پاکي نه، په مغه وینو کې ګندا، په مغه جامو کې خپل صادر به تاو کی او خخ به کی. غسل او کفن چې ده دا به شهید ته نه ور کوي. ولی ځکه چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې شهید چې څو وخت کې په قیامت کې را پاسي نو د دا ویني او د شهادت دا زخمونه چې دي دا به د مشک او د عنبر په شان خوشبوئی کوي.
د دې به دومره عظیمه خوشبوئی وي چې ټول د قیامت هغه د حشر میدان به په معطر کی. اوس دا شهید چې څو وخت کې په قیامت کې خپل رتبه وګوري او د خپل مرتبه او خپل عزت وګوري، نو دې به دا وایي چې یا الله کاش چې په دنیا کې زه ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، خدای چې زه ژوندی کېدی او بیا قتلېدی، بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی، بیا ژوندی کېدی، بیا قتلېدی. یا الله چې زما ټول عمر په دې کې تیر وې چې ژوندی کېدی او قتلېدی، ځکه چې د دې شهادت خو ډېر لوی مقام. علما وایي چې په دې ورځو کې امام حسین ته د شهادت رتبه ملاوېدو کې لوی راز داو چې امام حسین د پیغمبر نوسیو او حقدار د نبوتو. نو نبوت چونکی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ختم شوه او نو الله هغه رتبه ولا ورکه چې په نبوت پسې اٹیچ دویمه رتبه ده. شهادت چې ده په نبوت پسې دویمه رتبه ده. نو د دې وجنه الله اهل بیت رسول ته رتبه د شهادت ورکړه چې په نبوت پسې لګیدل رتبه ده. نو زما عزیزانو حدیث کې راځي چې یو سړی چې د شپې سملی او دکی او دا دعا وکي چې خدای پاک ما چې مړکینو په دې خپل کټ پوزي مې ما مړکوا، یا الله ما چې مړکې نو ما په جنگ کې د کافرو سره شهید کا، باغی کې مې مړکا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدیش پکې دا سړی په خپل مرګ مړ شم، الله به په قیامت کې د شهیدانو په ټولي کې خالی په دې نیت باندې خدا دا چې نیت صحیح وي. دا سه نیت نه لکه یو بوډای خزا دا مسله چرتا اورېدلې و نو د شپې جسم لاستوي خدای ما په غزا کې شهیده کې، نو په کلی کې د شپې ډزې شوې چې ډزې شوې نو دې په کړه کې خیال وکړو چې را تخکاری چې ډزې دی او اسنه چې په مونږ سوکراله وی یا الله د ماخام دوام چرته قبول نه کې، مطلب نه چې شهیده مې نه کې چرته. نو نیت داسې نه، نیت داسې حدیث کې راځي چې شهید چې ده دا یا په ګولای لګي یا په تور اواله شي یا په غشي لګي. نو دا سړی د دې شهادت د ګولای لګېدو یا په تور د والو یا په غشي د لګېدو درد به سمري. اوس په ګولای چې سړی ولګي سمره درد کوي، یا په تور سړی نه سر غوس کی، یا په دې ملا وهي یا په سینا وهي. پیغمبر فرمایي صلی الله علیه وسلم چې شهید چې کومه ګولای باندې ولګي یا په کوم تور ولګي یا په کوم غشي ولګي، د دې تور او د غشي او د ګولای درد دومره نه لکه سړی کې چې ازغې نه وځي، دا درد دومره نه. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې شهادت په اسلام کې ډېر لوی مقام، ډېر لوی مقام. دغه وجه وا چې دا مقام صحابه پسترګو لیده نو دعا پیدا کولا او شوق پیداو